یوې ناوې د واده په مراسمو کې خپل خاوند راسملولی دی. په ترکیه کې د 23 کلن جوډو روزونکي طلحه انیس اریوغلو او عمران شهبال د واده په مراسمو کې په زړه پورې صحنې ولیدل شوې. ناوې عمران شهبال د تور کمربند لرونکي خاوند طلحه انیس اریوغلو په یوه نندارتون کې مخکې له دې چې په واده کې قبوله مې ده ووایي مات کړ. په دې واده کې ځایي ښاروال، روزونکو او نورو لوبغاړو هم ګډون درلود. عمران شهبال او طلحه انیس اریوغلو د جودو لوبې په لباس کې د جودو د ودې لپاره تالار ته ننوتل او د واده د مخه یې لوبه وکړه. مخکې له دې چې په واده کې طلحه انیس اریوغلو هو ووایي د خپلې کوژدنې عمران شهبال لخوا راسملول شو. له دې وروسته دواړو نکاح وکړه او نوی ژوند یې پیل کړ. د جودو د ملي لوبډلې روزونکي طلحه انیس اریوغلو په وینا هغه هڅه کوي چې د خپل ژوند په غوره ورځ کې د جودو استازیتوب وکړي. زه له ماشومتوب راهیسې له خپلې میرمن عمران سره موږ د اوږدې مودې لپاره یو ځای یو. په دې موده کې موږ په ډیرو نندارتونونو کې ګډون وکړ او عادت شوي یو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.